مطلب هغه سرمیر کې سره وران شوم بیا داسې کوي وابدادا کسٹم دی و زروانو زرناوانا اے خلقو تپوس حکم چی زرچانو او داغه نه تاسو کو چې جنید خان په پیجونو چینلو کې نور څه ملاويږي نو راځي دا ویډیو سره وګورئ چاول یار په بیا ولې خپای یار کله کله میتانه دا زړه دې زیات خپش یار خپای شي چې په خپل اوس اواز سره دا ویلي چې مطلب دا دی چې زه مطلب اسلامي پوسټونه کوم نو بیا غانا بجان الله وبرکاته حضرت تاسو روستا سمرګره سليمان سالار مرکو په خپل پیج او چینل کې تار کړي یو وړوکی غونډه کې ویډیو پیغام درکوم په سایت به تاسو ته ویډیو کاری جنید خان چې کوم زمونږ ورور دی سوشل ورکر د ډېر خولي ویډیوګانې جوړي دا غي پریاد دی راځي دا وګورئ دغه نه پس څه بیا ځه خبرې کوم نو راځي دا ویډیو وګورئ په نوم باندې اسا ملګرو داسې دي زمارونه چې پیجونه جوړ کړي زما په نوم باندې هغه نه ویډیو شیر کوي خو بعد ټایم کې داسې بهوده غونتی ویډیو شیر کړي د ډانس ویډیو شیر کړي چې زما نه خو زما په پیج زما په نوم باندې پیج استعمالي نو په هغه باندې بیا داسې کانټینټ استعمالي چې هغه بیا د اسلام خلافي او زه هرگز دا نه غواړم چې زما نوم څوک غلط یوز کړي زه خپل پیجونه د ویډیو کې خیم چې زما کم پیجونه دي کم ریل پیجونه دي زما افیشل پیجز دي چې کم زه پرسنلی یوز کوم نو تاسو له ویډیو کې هم تاسو په سکرین باندې ښکاري چې دا زما نو بالکل ملګرو جنید خان دا ویډیو تاسو کتل ډېر خولي ویډیوګانې جوړې دي مطلب سبق آموز ویډیوګانې جوړې او ډېر د عبرت نه ډکې ویډیوګانې جوړې ډېر خوندورې ویډیوګانې په خپل ځای هم دغه ویډیوګانو ډېر زیات متاثر یم خدا ویډیو سره پروګري او ملګرو سره مخکې ضرور شریک کړئ نو بالکل د جنید خان ویډیوګانې به تاسو ته په اخر سره کې خیم او دغه ویډیوګانو مطلب سکرین شاټ چې کوم دغه هم تاسو ته خیم او په اخر سره خبرې کوم په اخر سره کې فرازي یو ملګری د سوشل میډیا سره چې کوم دغه هغه یو ویډیو موږ راغستې ده او دغه نه تاسو کو چې جنید خان په پیجونو چینلو کې نور څه ملاويږي نو راځي دا ویډیو سره وګورئ چاول لی غوغه دا قیمه دا نری دا لغت دا لساک دی چوله دا کلیجی دا قیمه دا چکن کڑای فرائی کو ساده گوشالو مٹر بینڈی ماستر لجی سپرائٹ پینٹا ڈیو چوارم تنظری مردانا اولیگا مادری پوکا پاپا ٹیبل ڈیلیکس ورڈو پائی ایک سرائی چڑائی پان گیرے 125 والی دی سلونین سو ادری چیتری بودری آجی اکامرا بونیرس کا کوٹ ملکوٹ تاک بائی شیرگڑا جی کیم شباخ بربادارو 121 ادباد بورڈ وانٹا ٹورا برفخانا زلمی بریانی کابلی بلاو چر بالکل دا ویډیو تاسو وکړه مطلب چې هغه په کیسه خو جنید خان یو ویډیو کتابه له هم خیمه او دا وګورئ دغه پس ته بیا ځه خبرې کوم دا ویډیو د جنید خان هم وګورئ جنید خان خپل ویډیو دا هغه او په دې نه پس ته بیا ځه خبرې کوم راځي جنید خان دا ویډیو هم وګورئ یار په بیا ولې خپای یار کله کله میتانه دا زړه دې زیات خپش یار خپای شي کنه ته څه زی باغولي راولې لکه یار نن می پریوتی نه مانا راځي په دې کوم السلام علیکم ملګرو زم تاسو ورسره ملګری جنید خان په جنید خان افیشل چینل کې بالکل ملګرو دا ویډیوګانې تاسو کته کې دي چې تاسو خوښی شوی هم کې زیات خلکو ته بده هم لګي خو که جنید خان چرته په خپل هوش आवाज سره مطلب دا ټیک ټاک ویډیوګانې کوي نو دا هم د اسلام سره د څه لګاو نشته لکه مطلب دا د اسلام سره د دې هیڅ تعلق نشته نبی رسول الله چې کوم د خوش طبيعتي کړي د مزاق چرته هم نه کړي هغه خندا ماندا لکه مطلب چرته غاغ دغه خپل ژوندۍ کې هم د خندا لپاره نه ښکارا شوی سیدا بل دیو چې اسلامي کومه نو اسلامي ویډیوګانو سره سره چې کوم دی جنید خان زه ویډیو چې کوم دی ما مناسب ونه غنل چې زه چرته راواله ما خو د سپندیار مومن یو غانه دا وی مینه ته چې یو دا 400 والی وی هغه سره پاغي باندې هم د ویډیو جوړ کړی دا نو مطلب ک جنید خان چرته په خپل اوس आवाज سره دا ویلي چې مطلب دا چې زه مطلب اسلامي پوسټونه کوم نو بیا غانا بجانا په اسلام کې نشته سیدا دې سره سره چې کله جنید خان 1 میلیون فالوور برابر شو کېدې چې تاسو ډېر خلکو دغه ویډیو کتلې هم او تاسو زه غوا کوم هم دغه پیج ته ورشئ نو هغه مونږ ته خپل 1 میلیون فالوور باندې دا خبره کړې چیرې زبا چې کوم نه ټول اسلامي پوسټونه کوم تاسو بچرته هم نه خپه کوم نو کچرته غانا اسلامي پوسټ نو بیا خو چې کوم دی دا غانا بجانو والا کم سندرغاړي چې دې ته بیا مطلب چا غلط نظر باندې نه کتل او خلکو به چیرې دا خلک دې کنه مطلب دا چې زه په چا تنقید نه کوم او جنید خان دا خبره کوي او بیا چې کړه مطلب هغه سرمیر کې سره وران شوم بیا دا سکی راځي میراوس چې کوم دی نو داغه هم یو جلکی بنده کې تاسو خیر د دا ویډیو خیر د تاسو هم وګورئ راځي دا ویډیو وګورئ
وابدادا که کسٹم دی و زروانو زرناوانا اے خلقو تپوسو کم چی زرچانو زرناچانا وابدادا که کسٹم دی و زروانو زرناوانا اے خلقو تپوسو کم چی زرچانو زرناچانا ایسے چی در نواخلی طولش پا بزان گرے راشد دیر غمران دزور کے پمرے یو محکمان دا چه تاسو تپکو تکم ویم زمیرا وستی تاسو کوئی دا سپا تکم یو محکمان دا چه تاسو تپکو تکم ویم زمیرا وستی تاسو کوئی دا سپا نو بالکل دا هم تاسو واورېدو د میراوس یو مطلب غانه ونته کېده وزروان زرناوان او چې زرچانو زرناچانو نو بیا چې کله سړی هغه روان شي او مطلب دغه شي نو بیا د قرآن ټکي هم دغه شان استعمالي او په خپل ټنګ ټکور کې رضان سره وي زه په چا تنقید نه کوم خو جنید خان دا موږ ته ویلي په 1 میلیون باندې چې زه به تاسو د اسلامي پوسټونو راوړم نو تاسو په خپل اوس فیصله وکړئ فیصله زه به تاسو پرېږدم او تاسو به مطلب دا چې یو کمرس لازمي کوي چې آیا دا ټیک دی یا غلط دی مطلب مینګه ته چې مینګه وي دا به 400 والے وي کدا چرته سندري نو جنید خان دغه سره ویډیو کول نو پکار مطلب ک ټیک ټاک سو کوي کاغذ په ویډیو جوړي او کاغذ په کې میسج ورکړي او هغه سره مطلب هغه ساز وغیرہ لګېدلې نو هغه هم جنید خان کول نه دي پکار ولې چې جنید خان لکه په ویډیو سره سکار نشته موږ د اسلامي پوسټونو راځي اسلامي ویډیو غاره مزرا کوي او موږ چې کوم مینه ورکړي کوم پالو موږ پاګې پالو کړي کوم چینل سبسکرایب کړي دا موږ په دې وجه سبسکرایب کړي چې موږ د اخیری ویډیو غانې راوړي موږ معلوماتي راوړي او په ځینې ویډیو غانو کې بیا دا چې کوم د لګ معمولی ونده کې سایت ته هم لارشي لکه کتا سو ګورې د نوح علی السلام هغه کشته باندې هم هغه باس کړو نو کدا چرته حقیقت کې نو هغه ځای خودل هم پکار دي چې په پلان کې ځای کړه د ځوان نمبر چې کوم دی چې په یو ملک هغه ونه غونډه کې کړکیږي دا نه هغه لوټه روان وي چې دا جنات لري لکه یو خبرې چې ثبوت خو صحیح ده که ثبوت نه نو بیا په دروغجن کې سره او لکه مطلب لعنت په هغه سړي دی زیاتی چې مطلب یو دروغ راوالي او سوشل میډیا ته ورته او بیا که نور ملګری شیر کوي شیرینګ کیږي نو څومره ګناګاری دي چې دغه کس دغه شانو سره د نور ګناه کیږي نو ویډیو خیر وبېږي بس دا خبره هم کافي وي خو کم سره په لازمي کوي دا کې مال راکې اجازه چې چرته مې خاط آباد او بریلی وسی موږ په خپل دعاګانو بیا ساتي الله